بیا به هلته که دوی شهیدانو ته چا توزیع کوله، زخمیانو ته یې کوله، متضررینو ته یې کوله، دا توزیع به دوی هلته کوله. دا د دوی د پیسو معلومات دلته له موږ سره هم شته او هلته د موږ چې کوم کمیټې په درو کې کار کوي له هغو سره هم شته او هلته چې بیا چاته توزیع شوي دي هغه لیستونه هم د موږ له ملګرو سره شته. د شهیدانو لیستونه هم شته، د زخمیانو هم شته، د متضررینو هم شته. په مجموع کې په داسې شکل باندې الحمدلله تر ننه دا زموږ کار روان دی. زموږ کار په اوله مرحله کې دا و چې زخمیان نقل شي، شهیدان دفن شي، سرپناه ورته برابره شي، خیمه ورورسیږي، خوراکي توکي ورورسیږي، کمپلي ورورسیږي. په داسې طریقه زموږ کار روان دی. هغه اوس هم روان دي او په دې مطمئن یو انشاءالله چې په پوره پیمانه باندې خوراکي توکي، نقدي کومکونه تاسو ته به اعمال ډول ذکر کړم په مختصر ډول، ځکه تفصیل که غواړي تفصیلي به هم وکړم، وخت به ډېر ونیسي. تر 283 پورې بنسټونه شخصي خلک چې راغلي دي دلته کومه توزیع کوي، 10 لکه کړې ده، 50,000 یې کړې ده، 1000 روپۍ یې کړي دي، له موږ سره لیکلي دي. چا په خپل لاس کړي دي هغه اعمال هم زه تاسو ته وایم او چا چې زموږ کمیټې ته سپارلي دي هغه اعمال هم درته وایم. مکمل انشاءالله داسې ساتم. ځکه اوس موږ په دومې مرحلې باندې کار شروع کړی دی. کومې پیسې چې له موږ سره جمع شوي دي په دې پیسو باندې انشاءالله موږ سبا به کورونه افتتاح کړو انشاءالله. موږ خپلې کمیټې په دورو کې هم ټاکلي دي. د نورګل او د څوکۍ له قومي مشرانو سره هم موږ مجلس کړی دی. کوم خلک چې هلته ځمکه لري هغو ته د کورو د جوړېدا امکان په هغو ساحو کې وي هلته به انشاءالله دوی ته کورونه جوړېږي. چې تر 10 پورې کوم فامیلونه دي 2 اتاقه، یوه اشپزخانه، یو تشناب، دا په نظر کې ورته نیول شوی ده چې جوړ شي. له 10 چې پورته دي 3 اتاقه، اشپزخانه، تشناب، دا هم په نظر کې ورته نیول شوی ده چې موږ ته څونه امکانات راځي که 10 کوره پې جوړېږي، 100 کوره پې جوړېږي، 50 جوړېږي، په دغسې طریقه موږ مخته ځو. کوم بنسټونه چې غواړي کورونه جوړ کړي په دې کې څه کسانو لیوالتیا ښوولې ده، څه یوه افتتاح هم موږ وکړه، نو هغو ته هم موږ خپله نقشه هم ورسره شریکه کړې ده چې دا نقشه د موږ ده او یا که دې کومه نقشه جوړه کړې چې د کورو د جوړېدا او اوس هم موږ دا غوښتنه کوو څوک چې پیسې توزیع کوي د پیسو په ځای نن د سرپناه ضرورت دی خلکو. یخ را روان ده، ژمی ده، دا خلک کورونه نه لري چې دې خلکو ته سرپناوې جوړې شي، دا یو اشد ضرورت ده اوس دا کار وشي. نو د دې دپاره بعضې بنسټونه موږ سره وعدې کړي دي. د کورو ترتیب اوس انشاءالله شروع ده. 80 کوره دلته قاضي زاده صاحب په نامه د هرات یو بنسټ ده، 80 کوره دی جوړوي. موږ افتتاح وکړه. د جبهګۍ خلکو ته یو شهرک جوړ شوی، کورونه یې نړېدلي وو، خپل پرسونل یو سره 30 کسه لري، مکمل یې ورسره راوستي دي، کارګر هم خپل لري، انجینر هم خپل لري او موږ ته اطمینان راکړی دی چې د 80 کوره زه جوړوم. افتتاح هم شوی دی، انشاءالله هغه 80 کور به هغه جوړېږي. احسان الله بیات د 100 کورو وعده کړې ده، کنسکي کورونه جوړوي، کانټینري 2 اتاقه، تشناب، اشپزخانه، د برق سیستم، سولر ټول به پکې ساحې هم ورته مشخص شوي دي، دا به انشاءالله کېږي. حتی خیریه بنسټ هم د 1500 تر 100 کورو پورې وعده کړې ده، ساحه هم ورته معلومه کړې ده چې وډیرو کچني کې به انشاءالله دی هغه ترتیب برابرۍ لاره نه وه. د هغه اولې ورځې راهیسې ماشینګري موږ کار اچولی دي چې هغه کلو ته لارې نسته لارې ورسېږي. لنډ وخت کې الې ته هم لاره رسېږي، شماش ته هم لاره رسېږي، مسعودو ته لاره رسېدلې ده، داسې ودیرو ته هم لاره مو رسولې ده، سهیل تنګي باندې هم ماشینګري کار کوي، په دیوګل کې هم په لارو باندې کار شروع ده او په مزار دړې کې هم. 14 ملکو کومک شوی امارات دي چې د امارات په پراخه پیمانه باندې اوس هم کومکونه را روان دي. دا 10 موټر یې اوس کومک یې راورسېدو، 2,500 ټنه په دغه کښتۍ کې د څه کوم مواد دغه کړي دي، خوراکي توکي، البسي او دا دي. مجموعه کې 3618 ټنه مواد اماراتو چې دا اوس پسې راځي به دا را روان دي، دا سلسله به وي. ایران کومک کړی ده او بنگلادیش کومک کړی ده، د البسي په باب کې پاکستان البسي غذایي توکي دي، تاجکستان د البسي، جاپان البسوي توکي خوراکي مستور سره، چین هم البسوي غذایي توکي دي، روسیه هم البسوي دي،
هندوستان غذایی البته سوي دي، ازبکستان ده، ترکمنستان ده، سعودي عرب ده، سویس ده، قطر ده، ترکیه ده، جرمني ده. دغه هغه ملکونه دي چې له موږ سره کومکونه کړي دي او د دې کومکونه دلته د موږ د کمیټې لخوا ثبت شوي دي. کوم چې سخت ضرورت و تر ډېره حده پورې دا مواد توضیح شوي هم دي د موږ په دغه درو کې. او پاته سو شپږ شپېته خیریه بنسټونو لخوا چې توضیح شوې ده 34 میلیونه او 4,81,115 افغانۍ دي او 52,350 ډالره دي او 200 یورو دي. داسې د شپږ شپېته خیریه بنسټونو لخوا په خپل لاس باندې دې توضیح کړې ده. په مزارو دیوګلو په دې کې دا د دې ارقام دي او د اتحادیو لخوا چې توضیح شوې ده په خپل لاس باندې دې کړې ده 8,03,14,515 افغانۍ دي چې دا د اتحادیو والاو په خپل لاس باندې توضیح کړې ده. دا د دې هغه توضیح ده. مالی کمیټې ته ورکول شوي پیسې چې د موږ مالی کمیټې ته تاجرانو بعضې داسې شخصي خلک راغلي دي دلته پیسې ورکړي دي. دا 50,03,02,298 افغانۍ او 2,03,970 ډالره دي. 310 یورو دي په دې کې 10,210 کاندارې دي چې دا پیسې د موږ مالي کمیټې ته ورکول شوي. دا پیسې انشاءالله په دې باندې موږ شرکتونو سره خبره کړې ده. د کورو نقشه جوړه شوې ده، پروسه یې نهایي شوې ده. سبا ته مو انشاءالله اراده ده که په دې 50 کوره جوړېدو 80 کوره جوړېدو هر څونه کورونه جوړېدو دا به انشاءالله په دې 2 درو کې مو کورونه سبا افتتاح کوو. دا کار به انشاءالله شروع شي سبا یا بله ورځ انشاءالله. په دغه پیسو څخه خلکو کړي تفصیل ته نظم هغه مکمل نو موږ سره دغه ټول راخیستي دي انشاءالله جدولوار ټول موږ سره سته. دا د تاسې د اطمینان لپاره مې دا وویل چې د موږ پروسه داسې روانه ده